حسبان نړۍ یا خوږو کتونکو موږ راغلي وو د روژې په دې ښایسته مازدیګر کې لوی خرکي مامون د مومند پټي ته دا په تحصیل واړه مامون کې دی مومند پټی ډېر ښایسته یو سیاحتي ځای دی د ډېر لرې لرې نه ولا سیلانیان راځي دلته د آبشار ډېر زیات مشهور دی زما په شا باندې که تاسو وینئ نو بلکل د بارډر چې کوم غر دی د کونړ سره زموږ چې شریک کوم لار ده ډیورنډ لاین دا هم بیخي په نږدې کې ده دلته موسم ډېر زیات ښه او اوبه بهږي یخې چینې دي او آبشارونه دي د ډېر لرې لرې نه خلک راځي روژه ماتو له راځي او که تاسو څوک راتلل غواړئ د انات کلي نه داسې تقریبا په 20 کیلومتره فاصله کې شاګو چوک ته چې تاسو راورسېږئ نو لوی خرکې په لوی خرکې په سایډ یعنې د بلوزو په سایډ باندې د لوی خرکې بازاره پورې پوخ روډ دی بیا د هغه نه 2-3 کیلومتره مخکې چې کوم دی خو کچه روډ دی خو په هغه باندې کار روان دی ډېرې کولاو کلی دی په راتګ کې څه مشکل نشته دی کله هم چې تاسو راځئ چې دا علاقه ووینئ او دلته کله تاسو راورسېږئ یقینا د لارې تکلیف به تاسو ته وي نو چې کله راورسېږئ او د دې دا ښکلا ووینئ د اوبو د مرغو دا شور ووینئ ستاسو روح ته به یو ډېر ښه سکون محسوس شي